बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़गम मलगरो दोस्तानो चरता चोई खाद और बाद सही नन इतवार ورځ هم ده او نن خاص خبرونو کې به شاملو یو خو موږ کا پالیسی باندې خبره کوو نو یو طرف ته پاکستان چې کومه ډنډوره ده په ټول دنیا کې خارجه پالیسی خو بل طرف اسلامي زمونږ غټ یعنی اسلامي غټ ملک او ګاونډي هیواد سره سره نږدې د یو ورور مقام حاصل افغانستان سره ولې دا حالات دي دا هم یو غټ سوال دی ورسره افغانستان پاکستان کې چې کوم برابري نه په خاص کر پښتونخوا سیمه پښتونخوا کې چې کوم برابري ده په هغه کې برونو برابري نه دي او افغانستان کې او تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات ملو شوي دي شدید برابري او برونو یو شپېته کسان مړه شوي دي بل یو خبر به شاملوم 13 ورځ دا تاسو به ګورئ په خبرونو کې ډي خان کې خودکش حمله نور الله مسعود چې یو امن کمیټي غړی و دغه وراره په کور کې خودکش حمله وشوی چې دا یو افغاني دهشتګرد اوس عام خلکو باندې هم کوي ډېر سوالونه راوچتېږي دې خبرې سره دا تفصیل لږ ورکوم چې دغه شانتې خبرونه یا په میډیا کې یا په نورو خورېدو مقصد څه ده او اصل حقیقت ته که چیرې موږ نه ګورو یا ادارې نه ګوري یا نور ګوري نو دونه نور لوی ورانکري او معاملات خرابېدی شي او دا که یو سوچ سمجھ تحت سره درېمګړی پکې لاس وهي پیسې یقینا درېمګړی په موږ ډایرکټ الزام په انډیا راځي او دا خبره هم راغلي دي چې مختلفو ځایونو کې د انډیا کوم هغه دي فنډډ کسان دي هغه هم نیول شي یعنې فنډې دهشتګرد هم لکه دا اوس خبرې هم ظاهري او هغه څه ثبوتونه داسې مخې ته راغلي چې موږ انډیا ډایرکټ وایو ته هر وخت ویم چې کله انډیا خبره راشي نو کلبوشن تاړي اوس په دې ټول موضوع باندې خبره کوو او تاسو نه خواست هم دا کوو چې کم از کم لایکس راکوئ چې ملګرو نه هم سبسکرایب کړئ نو لازمي سبسکرایب کړئ دا یادهني وي اکثر نه هېرېږي بهرحال دا ستاسو مینه ورورولي وي تېر کمنټس مو ما ډېر ولې خوشحاله شوم تاسو کمنټ سره زموږ هغه حوصلې چې کوم وي هغه وي هغه بلندي او د ویډیو تاسو په هغه باندې چلیږي اول خبره به وکړو چې کوم دا مختلف خبرونه پیلویږي په دې باندې چې راځو هغه نه مخکې اول خبره په د 13 اپریشن چې وزیر اعلی کلیر کټ ورته ویلي دي چې ما ته نوټیفیکیشن واپس واخلي 13 وادي 13 د خلک کېدو او کله دغه صورتحال به ډېر سنګین شي په منګوره کې ډېر سخت تقریر کړی دی یعنی یو طرف ته دا خبرونه اپلوډ کېده چې دا خو خیبر پښتونخوا په مرضي باندې داخلي کېږي ولته سخته برفباري شروع ده او ماشومان پکې مړه شوي دي او هغه نه علاوه د دهشتګردو نه مخکې د اپریشن نه مخکې د برفبارۍ یعنې ساړه دغه بندوبست حکومت سره نشته دومره سخت مشکل کې هغې روباسي نو وزیر اعلی بیا ویلي چې دا نوټیفیکیشن دی خلک کېدو واپس کوي دا وفاق سره تعلق لري او یعنې دوی به کنې بیا زه دا متاثرین په خپله باندې روان کم او واپس بیا هلته ورسوم دا یو قسم یو غټ بیان هم دی او وزیر اعلی دی دمکي هم ده اوس را صوبې کې نور چې کوم خبرونه د نړۍ د کچه کورونو غورځېدو دغه شانتې 9 کسان مړه شوي دي او ورسره د ژوبل کېدو اطلاعات هم دي په درجنو دغه شانتې په افغانستان کې هم ډېره سخته برابري په ځای باندې شوي ده چې پکې 21 کسان د باران وربرې وجې نه مړ شوي دي او دغه شانتې درجنو باندې ژوبل شوي هم دي او بل خوا د سخت یو الریډي د امداد د نړیوالو ادارو د نورو ضرورت دی هغه سره دغې برابرۍ د وجې متاثرینو سره هم ډېر زیات مدد ضرورت پېښ دی ګو کې چې افغان طالبان په خپل وسایلو کې خپل هلې ځلې روان کړي دي خو دغه صورتحال ورته مخ شوی دی ورسره دې سره که نور هم داسې وړه ډېر خبرونه دي خو موږ اصل موضوع ته راشو بیا ویډیو لویه شي چې یو طرف ته پاکستان دغه دعوه کوي چې دا غټ موږ خارجه پالیسي دا کمیامه ده خو زموږ سره اسلامي چې کوم دغه ملک غټ ملک یعنې دې نه بغیر چې لیدی نه شو دا بار بار وایم او دا په وخت هم ثابته کي موږ مشرانو کول نه دي د پاکستان موږ داسې وایو چې داسې کسانو کول نه دي چې هغه
حرف اول ورته ویل آخر ورته ویلی شي نو دا نشي بدلېدی. بهرحال دغه کیسه کې که تاسو ګورئ اوس په ډی خان کې یو ځای بل ځای د خودکش حملې یا نور خو په سیکورټي فورس کې دی، خو په ډی خان کې 13 ورځ چې په یو کور کې واده یعنې هغه نورالله مسعود نومیږي، یو امن کمیټي سره تعلق لري، هغه کور کې د وراره واده او خودکش ورغلی دی، هلته دمکه کړې ده، کور ته یعنې 15 کسان پکې مړه شوي دي. خو دغه اوس وایي ویډیو جاري شوي ده چې دا خودکش چې کوم افغان و او دغه شناخت افغان کیږي او خبرونه بیا اپلوډ کیږي. خبره دغه راځي چې افغان حکومت یعنی طالبان پشپناهي کوي. یو طرف ته انډیا سره هم آلریډي دا همغه ازلي دشمن دی، انډیا سره آلریډي د دو کیسو یې نه همغه خښ یو او اوس دواړو ځای کې که تاسو خبرونه ګورئ، یو طرف ته انډیا سپورټ دی، بل طرف ته افغانستان سپورټ دی. افغان حکومت اوس وایي ډایرکټ سپورټ دی، طالبانو سپورټ دی. یعنې ټیک ته دا نه منم چې دهشتګرد به افغانی نه وي، دهشتګرد به پښتون نه وي، دهشتګرد به پنجابی نه وي او هر زبان ویلی شي، خو هغه دهشتګرد دی، هغه یو مذهب سره تعلق نه لري، ولې دا اسلام نه خارج خلک دي. نو هغه کیدی شي دا د ترهګر دهشتګرد هر څوک اخیستلی شي، خو دې باندې دغه شانتې بیانات ورکول یقینا چې دا ډېر د لکه موږ وایو د ورانې طرف ته یو خبره بوتل او دې نه ډېر زیات نسور نفرتونه لګیا خورېږي او خواره شوي دي. بل لکه تاسو اوس دې ته ګورئ چې یقینا دهشتګردۍ باندې خو افغانستان هم پخپله ځپل شوی دی او افغانستان طالبان به څنګه د دهشتګردۍ پاکستان کې سپورټ وکړي. خو بهرحال دا شانتې دهشتګرد یا که په اسلام آباد کې د مکو شنوالو شناخت افغانو شوی داسې نور ځایونو کې چې کوم کیږي یا کوم ځای نه منیټرینګ کیږي یا ډېر ډېر غټ خبرونه راغلي دي، خو د اے پی ایس واقعه که تاسو یاد کوئ چې دریم چې په پاکستان تاریخ کې به او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا بلکې پاکستان تاریخ خیبر پختونخوا خو غریبه بل ځای کې دهشتګردي کیږي نه، یعنې موږ بل پښتنو نه بغیر بل ځای کې دهشتګرد شته او نه متاسفین شته. اوس دغه چې اے پی ایس واقعه چې کوم د ماشومانو قتل عام و هغه هر څه ثبوتونه هم افغانستان او هر څه هغه هم نو هغه ټایم کې خو دومره سختي افغانستان سره نه وراخیستې شي، بلکې دوی خپل باونډریز مضبوطی کی یا نور دهشتګردو خلاف کاروایي وکړي یا نورې کیسې وي. نو دغه سیز چې کوم دی یا دغه سیز باندې دغه کیږي نو دغه طرف ته یقینا چې ډېر بد غرضي او بل دومره غټ اسلامي ملک د خارجه پالیسي یو طرف ته موږ کامیابه ده او بل طرف ته خارجه پالیسي کې ته څه کوې لګیا دی، انګاونډ کې څه لګیا دي او د دې نه ډایرکټ چې کوم خدشات دي کوم نمونه مونږ اورو لګیا مشرانو نه، پښتنو مشرانو نه چې په دې سیمې باندې څه تېر شوي دي یا هغوی څه لیدلي دي، نو دا زه وایم چې سټیټ ته سوچ پکار دی، د دې پالیسي باندې نرمي پالیسي باندې نظرثني پکار ده، نرمي خود یم چې دا لیدل پکار دي. دهشتګردو سره خو دغه ته ګورې نه که کمیټیانې جوړې شي، امن کمیټیانې جوړ شي، زه خپله داسې علاقې نه تعلق ساتم چې هلته دهشتګردۍ څه چې هر خلاف چغې راپاسي یعنې خپل کومک سره ختموي. همداسې زه یم چې په فاټا کې دې نه مخکې چې کوم دا خلک وو څنګه ځان ساتل بلکې باونډري ساتل، خو دغه دهشتګردو هر څه کیسې اوس هم ښکاره دي. حکومت په خپله وایي چې موږ غلطي کړې ده چې دهشتګرد مې راوستلی دي، تېر حکومت کې دهشتګرد راوستل همدغه دهشتګرد دي که نه، څنګه راوستل لکه دا اوس څو کلونو خبره ده. نو دا ډېر د افسوس خبره ده، ډېر د شرم مقام هم ده او یقینا چې کم خبرونه یې موږ وینو یا کم پښتانه دا خبرې کوي یا روانې دي نو دا تاثر ډېر غلط طرف ته ځي، تاثر نه بلکې نفرت ډېر غلط طرف ته ځي، بلکې د پښتنو دغه چې کوم مخکې اوازونه اوچت شوي دي کیدای شي چې هغه نه هم درانه ډېر خطرناک اوازونه پیدا شي. دا زه پېشنګویي نه کوم بلکې اورم لګیا یم. 3 میاشتې د 2 میاشتې کېږي د پښتنو رزق باندې چې کوم
گزار شوی دی رزق چاوله بند کې او اسلام کې دم ته وګوره چې تا رزق په زور بندې یعنی چې ته حق خورې حق اخلي هغه ګوري د معنی حق دا کټ کوي نو هغه سره څه کول پکار دي بیا دغه شانتې صورتحال بنې چې اوس د خیبر پښتونخوا یا د بل ځای د آلو کاروبار د نور چې کوم ډیپینډ په افغانستان کولو تا ورته هغه دلته کې خراب که هر څه دی ورته تباه و برباد کړل موږ به نه کوو د افغانستان خبره ده چې تاسو وایي چې د افغانستان د دهشتګردي کېږي نو دلته پښتنو سره ته څه شی کې لګیا یې دلته دې څه ورسره وکړل امداد اعلان خو ورته وکړه چې تا اربونو هغه شوی دا بزنس ته زه لا پیسې درکومه دا خو بهرحال دا به وخت ثابتوي دا ټول جذبات لږ خبرې هم پکې وشوې خو بهرحال دا ټول د جذبات تړلي دا خبرونو سره دي نن چې کوم ما دوه ملګرو سره په دې حوالې سره خبره کول نو هغوی نور هم په دې خبرې یا په دې حوالې سره هغوی چې ډېر سخت راشه نو سخت څنګه راشو څنګه سخت خبره وکړو یا دا کم خبرونو حوالې سره به خبره کړو چې دا دې خبرونو کې کېدای شي اوس هم ما هغه الفاظ نه وي استعمال کړي څه دروغ شته یا دا خبرونو کې څه هغه شته تاسو ته ښکاري چې کوم حالات روان دي زما پوهان هم شته هغې دې په دې حوالې سره هغه وکړي خو بهرحال همدې سره دا ولاګ ختموه ډېر لوی شو او الله دې وکړي موږ په سیمه باندې امن راشي او الله دې وکړي چې زموږ خپله کې اتفاق پیدا وشي او په دې خبره باندې ودرېږو چې د دهشتګردو خلاف یا د نور چې کوم سازشونه دي د هغو مخنیوی وکړو چېرته چې وایي ښاد و آباد اوسئ